سلامونه او ښې چارې. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ یاست. افغان زه یم. نن د خطاطۍ پر 12مه برخه باندې کار شروع کوو. موږ په تیره برخه کې فی لفظ تمرین کړی وو، یعنی پر فی لفظ باندې مو کار کړی وو چې فی لفظ په څه ډول الفاظ سره مشلول کیږي او شکل یې څه رقم دی، د لیکلو طریقه یې څه رقم ده. په دې برخه کې موږ قاف لفظ تمرینوو. قاف لفظ د ب سره تقریبا برابر دی، یعنی یوازې په ټکو کې په ځینو برخو کې فرق شته چې یوازې ټکي فرق لري چې ف ته یو ټکی ورکول کیږي او قاف دوه ټکي لري. یوازې په هغه ځای کې فرق راځي چې دی جلا ولیکل سي، مثلا قاف جلا لیکل کیږي، بیا نو شکل یې څه نه څه فرق لري. نور د ف سره برابر دی. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې د قاف لفظ لیکل په مرکباتو کې اصلا اړتیا نشته ورته. که چیرې سړی فی تمرین کې بیا قاف لیکلو ته اړتیا نشته، خو بیا به هم دلته موږ تمرین کو څه فرق نه لري. اوس بیا زه را شروع کوم چې قاف لفظ له الف سره مشلو. قاف داسې شروع کوو. قاف او الف سو. اوس بیا یې ور لیکم چې قاف داسې لیکو، داسې قاف او الف. قاف او الف مې څنګه ولیکل؟ داسې لکه فی چې به موږ لیکل، هېڅ فرق نشته، یوازې قاف الف سو. اوس قاف او ت یا بیا لیکو. قاف لیکو، قاف او ت، فی سی دا ټول شکل سره برابر دي. دغه لفظ به یو ور بیا زه ولیکم. قاف قاف او ت. قاف او ت مو څنګه ولیکل؟ داسې قاف او ت سو. اوس به قاف او ح ولیکو. قاف هغه رقم دی چې مخکې مو لیکي، داسې یوازې دلته داسې چې مو ولیکي دغه سر یې دغه ځای څوکه نری ورکوو، دلته ح ورپورې مشلو داسې. یعنی دا لفظ پر دې ځای به پرېږدم، یو به بل ولیکم داسې. قاف او ح سوله. قاف او ح مې څنګه ولیکل؟ داسې قاف او ح سوله. قاف او ح یو بل ډول هم لیکای شو. که چیرې موږ یعنی دا به د کرسي د لیکې څه داسې لوړ لیکو، ځکه چې دا لاندې بیا راځي داسې. داسې
قاف او ح داسې هم لیکای سو. قاف او دال به اوس ولیکو. قاف او دال مو څنګه ولیکل؟ قاف داسې، دال دی، قاف او دال شو. قاف او دال به زه یو وار بیا ولیکم. قاف او دال شو. اوس به قاف او ری ولیکو. داسې راځو. قاف او ری شوه. قاف او ری به زه یو وار بیا ولیکم داسې. یعنی که چیرې موږ وغواړو چې دغه ځای نه ری راسي، د ری دغه ځای نه ری راځي، کوم ځای چې غواړو چې نه ری راولو، باریکې راولو، قلم ځینې پورته کوو، یعنی سست یې نیسو. او که چیرې غواړو چې هغه ځای ډبل کړو، پنډې کړو، نو بیا قلم باندې ښه فشار راولو. اوس د قاف او ری داسې هم لیکای سو چې قاف مو ویل کړي داسې راځو لاندې. قاف او ری داسې هم لیکای سو. دغه لفظ به زه یو وار بیا ولیکم. قاف او ری سوه. قاف او ری، قاف او ری مو ولیکل. اوس به قاف او سین ولیکو. قاف لیکو، سین ورپورې مشلو. څنګه؟ داسې. قاف مو ولیکئ. اوس دلته سین ورپورې مشلو. قاف او سین شو. قاف او سین به دلته یو وار بیا ولیکم. قاف قاف او سین شو. قاف او سین که چیرې داسې ولیکو چې ځای ډېر ولرو، بیا داسې هم لیکای شو. قاف او سین داسې هم لیکای شو. قاف او سواد به ولیکو. قاف او سواد هم دغسې دي، یوازې تر دې ځای پورې چې مو قاف داسې راوستی، بیا سواد د دې ځای ور شروع کړو داسې. قاف او سواد شو. قاف او سواد به زه یو وار بیا دلته ولیکم چې قاف مو کله ولیکئ. سواد د دې ځای داسې شروع کړو. قاف او سواد شو. قاف او سواد داسې هم لیکای شو. قاف او سواد داسې هم لیکای شو. اوس قاف او کاف لیکو. قاف خو موږ دا د لیکلو طریقه زده کړه. دا اوس قاف دی. دا مو څنګه ولیکئ؟ زه به یو وار بیا دلته ولیکم. قاف مو ولیکئ. دلته داسې ځو، یعنی داسې کوږ ځو، داسې. بېرته د دې ځای څخه په نیم قلم باندې لکه بې غوندې کشو کوئ د دې ځای څخه په پوره قلم. دغه لفظ به زه یو وار بیا ولیکم. کله چې مو قاف داسې ولیکئ، داسې راځو، د دې ځای څخه په نیم قلم داسې راجلا کېږو او دا ځای بې ته ورته دی. اوس به
دغه قاف او کاف یو بل ډول هم لیکای شو چې کشوکۍ ونه لري. داسې یعنې دې ته کشوکۍ نه ورکوو، نور چندان فرق نشته. په دې ځای کې یوازې دا داسې ګول راځي، داسې ګردی راځي او داسې سیده پورته کېږي. اوس به قاف او لام ولیکو. قاف او لام داسې دي لکه قاف او الف چې لیکو، یوازې دې ځای څخه لام داسې راجلا کېږي، دغه برخه ورکول کېږي. قاف او لام به دلته زه یو وار بیا ولیکم. قاف او لام شو. څنګه قاف مو داسې ولیکئ لکه الف، بیا د دې ځای څخه داسې قاف او لام شو. اوس به قاف او میم ولیکو. قاف داسې راځي پورته، بیا بله لیکه داسې قاف او میم شو. قاف او میم به مې څنګه ولیکئ؟ یو وار بیا زه بیا ولیکم. قاف مو لیکئ، داسې رالو، داسې په دې ځای باندې چې رالو، دا قلم یو دم پورته کوو چې دا د میم سر تیره راسي. دغه قاف او میم داسې هم لیکای شو، داسې بیرته په دا ځای پورته داسې هم لیکای شو. قاف او میم به زه یو وار بیا ولیکم. قاف او میم یو خو داسې و، دغه بل یعنې داسې رالو قاف، دا مو داسې پورته کړئ، بیا بیرته داسې رالو. قاف او میم شو. اوس قاف او نون لیکو. قاف او نون. قاف دلته داسې لیکو، قاف داسې مو ولیکئ، قاف. اوس نون ور پر مشلو. قاف او نون شو. قاف او نون به یو وار زه بیا ولیکم چې قاف مو ولیکئ. اوس نون ور پر مشلو. قاف او نون شو. قاف او نون داسې هم لیکای شو چې کله مو قاف ولیکئ قاف او نون. اوس به قاف او واو ولیکو. قاف مو ولیکئ، داسې راځو. اوس واو ور پر مشلو. قاف او واو شو. قاف او واو مو څنګه ولیکئ؟ داسې قاف لیکو، دلته واو. قاف او واو شو. اوس قاف او ه لیکو، یعنی ه دوه ډوله ده. قاف اول داسې لیکو، بیا دلته لاندې داسې راځو، داسې بیرته داسې پورته کېږو، بیا دلته داسې راځو. مثلا دا ه که چیرې داسې په منځ کې راسي، او بله بیا داسې هم راوستی شو چې قاف ولیکو. قاف مو داسې ولیکئ، ه داسې ور پورې مشلو، داسې په نیم قلم په پوره قلم. قاف او ه. بله قاف او ه داسې هم لیکای شو چې کله مو قاف ولیکئ، داسې قاف او ه داسې هم لیکای شو. یعنی دا مو سره کوم ولیکئ، قاف قاف او ه سوه. خو دا ډېر نه کارول کېږي، دغه شکل یې سم دی.
اوس به قاف او لام ولیکو. قاف او لام الف ولیکو. قاف چې مو داسې ولیکئ لکه الف چې ورپورې موږ داسې کوو، بیا د دې ځای څخه داسې راځو، پر دا ځای لږ فشار راولو، داسې کوو، دا ځای داسې قاف او لام الف سو. اوس به دغه قاف او لام الف یو بل ډول هم لیکل کېږي، داسې چې مو ولیکئ د لږ د لوړ ځای څخه، یعنې مثلا د دې ځای څخه داسې راځو، بېرته داسې شاته قاف او لام الف داسې هم لیکای سو. دغه به زه یو وار بیا ولیکم، قاف او لام الف سو. اوس به قاف او ی ولیکو. قاف چې مو کله داسې ولیکئ، داسې راځو، داسې پورته کوو، دا د ی سر سو، داسې قاف او ی سو. قاف او ی به زه یو وار بیا ولیکم چې داسې رالو، قاف او ی سو. اوس دغه قاف او ی داسې هم لیکای سو، داسې هم لیکای سو. دغه به زه یو وار بیا ولیکم دا لفظ قاف او ی سو. د خطاطۍ د ځینو برخو په باره کې که چیرې تاسو معلومات غواړئ چې ترلاسه یې کړئ، چې قلم څه ډول نیول کیږي، الفاظ څه ډول لیکل کیږي، په اوله او دویمه برخه کې د خطاطۍ تاسو موندلی شئ. هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د خطاطۍ ترڅنګ تاسو ته نور علمي معلومات هم په لاس درسي.